تازه خبر امریکا د کابل ښار ته الوتکې استولې چې امریکایان راوباسي. د امریکا یو چارواکي ویلي چې سرخي الوتکې یا چورلکې استول شوي چې هغه امریکایان راوباسي چې نشي کولی د کابل نړیوال هوایي ډګر ته ننوځي. د دغو کسانو شمیر شاوخوا 109 تنه ښودل شوی دی. وایي د دغو کسانو د ژغورلو لپاره امریکایي ځواکونو د کابل هوایي ډګر د امنیتي سیمې څخه د باندې وتلی دي. دا خبر داسې مهال خپریږي چې تیره ورځ له کابل څخه د وګړو د ایستلو بهیر شاوخوا 2 ورځې ځنډېدلی و. دا ځکه چې په قطر کې هغه ځای چې له کابل څخه وګړي وروړل شوي له وګړو ډک شوی و او د نورو وګړو ځایښت یا ګنجایش نه لاره. تیره ورځ ولسمشر جو بایډن خبر ورکړ چې په تیرو 100 ونیو کې له افغانستان څخه شاوخوا 18,000 وګړي راباسلي دي چې د امریکا یو شمیر وګړي هم پکې ګډ دي. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازولۍ امریکایانو ته ویلي دي چې د کابل هوایي ډګر ته له ورتګ څخه ډډه وکړي. د استازولۍ په یو خبرپاڼه کې راغلي دي چې د کابل د هوایي ډګر د ورونو مخې ته د امنیتي ګواښونو له کبله هوایي ډګر ته ورنشي. په خبرداري کې ویل شوي دي چې تر څو دغو کسانو ته ویل شوي نه وي هلته لاړ نشي. باید طالبانو تیره اونۍ د کابل ښار ته ننوتل او له دې سره لسګونه زره وګړي له افغانستان څخه د وتلو هڅه کوي. دا کسان په دې اند دي چې د طالبانو په واکمنۍ کې ژوند په ګواښ کې دی، خو طالبان وایي چې دوی چاته زیان نه رسوي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پیره لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.